راځي چې دا ویډیو وګورو. خبره تاسو دلته لفظه خور نشته الله ورته جواب درکمه تا ماته کمنټ راکړه زما په خبره په هغه باندې دلته تحلیل وکړه. زه یو خبره کړم دې ته ما تیزه خبرې اندې کړې دي نه ځان ډېر نیغ نه دا تاسو کې دا تحلیلګر دی بهترین تاسو ته هله کوم کنیشن چا ویل دي چې خبره لفظه خور زه نو ورته تاسو ډونالد ټرمپ غونډه ډرامه بازی کې دلته راوخیږي ځان نه پښتونخوا ولس مشر جوړ کړي ستاتر شاه چې شه دي چې ته چې زور سره نه ودرېږم ته ما ته ول دي جواب ستاتر شاه یو غرزنګ دی یو سیاسي پارټي دی دا چې دومره کلک دلیل نیسی کنه ته چې زما تر شابه خلک ودرېږي دا دومره غرور د کوم ځای نه پیدا شوی وروره زه چې زکه خبره کوم زه به دغه کوي چې صاحب زه به دا خبره اګنور کوم تاسو زه خپل خبره پوره کوم ته مخه ته مې اګنور کاستا خبرې د اګنور کولې نور یو خبرې نه تاویږي یو سات په یو ډیفلیشن باندې تیر کړلو ځان ته ځان ته کله د منظور پښتين پسې ودرېږي وروره کله افغان شي کله پاکستاني شي کله څه شي بیا را پاتې زور سره نه ودرېږم د بر وطن ټول خلک راواخلي په طالب پورې وتړي دا ستا تحلیل دی دا ستا شعور دی دا ستا علم دی حمزه لعنت دی په دغه هم علم باندې لکه ستا چې دی ته چې کې دلته او تر هغه کله کوم غږیږي چې کله ډرامه بازی ترا شروع راوي منظور پښتين زما مشر دی ته چې ما د منظور پښتين هغه جرګې ترا وغوښتل هغه سپیس ته چې صرف په جرګه خبره وکړه ولې پټ شولې ته ماته دې جواب راکولې چې دا افغاني یو څه خو تاسو هله کولی نه دې کې کنه دلته کمنټونه ورکړي دا رقم خبرې مکه وسید وروره ته هیڅ شي تر شان لري په سوشل میډیا کې څو لکه فالوورز لري تر شان دی ولاړ دي غرور پکوا نه دي تر شا کم غرزنګ دي ته ګرام کې چی لري چې تر ازي دومره خټه هغه کې داوي کې وروره مننه بس کله خلکو پرسنل نه مننه مکه وزمانه وروره مننه تاسو پرسنل کمنټ مکه ځان دغه ما جوړه وتا ځان آینسټاین جوړ کړي ته به چې بس ته فلسفر می ته پیټریوټیک می ته افغان می دا چانه کله پاکستاني شکل به افغان نه به موږ اوس څه کړه افغانان چې اوس نړۍ ته چې د طالب خلک په طالب نوم پیژني دا طالب چا جوړ کړ دا ستاسو دغه جوړ نکړو ستاسو ماستر جوړ نکړو پنجابیانو شل کاله په دې باندې ما ماستر ډیګري لیکل دا وروره تاسو ماستر ډیګري ته ماته ایمیل راکړه خپل ماستر ډیګري در لیکم تاسو ما ماستر ډیګري ولوله چې زه تاسو ثبوت در ورسوم چې زه تاسو ماته اجازه راکړئ ګوره ورور زه خپل دومره اور پیژنم خلکو ته صحیح ده دا یو خبرې رانه ویلې وروره ویکټم کارت مخ دا سیمه کوي هر طرف ته به ځان پوزیشن کې ونی سيزان داس کې چې زون من یم او دلته زه دومره سخت دریس خېمه دا رقم ډرامې مکه وروره هله درنه کوم صحیح ده نور کار خبره کې ډرامې دلته مکه نو کوم زه به خبره پوره کړم اول خبردار زه دا لکه مونږ خبره کوم دا لفظه خور چې راکمه خبره چې سره په باندې یو نقطه زه تاسو ته کوم جلال جان الله تاسو ته کوي زه دا لفظه ته کوم دا اخیری دا بیا به ان شاء الله تاسو ته دا زما دریس به تصفا شي خبره دا منوره بس که حمزه وروره ډرامې مکه چې څه کې ورشه اوس راځي ته خپل اخلاقات خدمات وروره مکه دا ډرامې بس که صحیح ده تاسو دا لایف کنټرول کې پلیز دا لایو کنټرول شکور صاحب دا یو اخلاق د حسین یاغي صاحب لک خبرو کې تاسو حمزه صاحب تاسو غلي شي زه تاسو دوه راځم تاسو خیر دلته کدا سه وشي چې دا ټول خبرې کوي نو زما په نظر باندې یو کس هم خبرې ونه کی یو خپل دریس کې دي نو او بل ورته جواب په لنډو ټکو کې ورکړي نو زما په نظر باندې ډېر خوندور ډیبیټ به وشي زما په نظر هغه نظرونه په پکې واضح شي پکې ښکار شي نو خیر څوک زه اخیری خبره کوم شکور صاحب زما خبره په تسلسل کې اخیره کې پاتې شوې لفظه خور خبرې تاسو وره دي ټولې دا نو ما خو څه پټی نشي خو دې اوریدلې دا رقم ډرامه مکه وسید وروره ډرامې مکه خبرې وایي تاسو نیو یار امنا یا حسین وروره دا راځي ته په پرسنل کمنټ کله په ماته په میسج ډېر ریسپیکټ ورکړی دی چې it's not okay حمزه صاحب تاسو سپورټ کوي زما ته څه خبره زه تعلیم دا کړی او تعلیم ته په خپل عمل کې تعلیم نه خبري دا وګ نه کیږي دا کوله ډرامه کې یو ویکټم کارت سټاپ پلیینګ ویکټم کارت او سټاپ پلیینګ دیس اند دات یعنی بيخي دا نظریه دا چې دای ماته زه صرف لنډه مونته تاسو ته لایف کنټرول کې اوکے زه ډېر درانه خلک راغلي زه غواړم چې دا شکور صاحب نه شکور صاحب مننه زه کوشش هم دا کوم چې زه خبرو کوم خو تعلیم یافته خلک د لودګانو نه خو دا پښتونخوا د ځمکې خبره چې ما کوله نو یو خبره یو سوال زمانو چې تیږي عثمان شکور صاحب سوال دا دی چې دلته د لایف کې مشو چې تاسو کې ته د پښتونخوا مشري
ته پسې ګوندونه شاته ولاړ دي تا پسې څوک ولاړ دي ما جواب نه اورید وروره ما خبره خلاصه نشو سید وروره لفظه خو تاسو وره زه دا پوره کوم دا خبره تا پرون د زیات څخه کوڅه ډبه اخلاقي تاسو پروفیسور دی ورو کړه د ماستری دا عمره خبرې مرغسته ماستری معنی دا کلمه نه ویل دا ماستری نه دا څه غپ پیسو سره غپ لګولې دي تعلیم سره غپ لګولې دي چې دا سوال زمانه کې شکر صاحب وختي ما څنګه چې ریټریټ کو سوال دا چې پښتونخوا خبره ته کې تاسو کتاب سه سو کولار دی او تاسو کم ګوندونه دی او دا دی وغه دي دا غنن سبا یو فکر خور شوی دی کنه دا اوس تازه ګوندونه چې جوړ شوی دي هغه بیبي ګوندونه چې وته مونږ وایو دا یو مفکوره را جوړ شوی دی چې او کته پس دی ګوند یعنی ته تاسو وره کنه زه خبره پوره کوم کنه پوره کوم دا تاسو د غبي چې کله پوره کوم هغه زه بیا تاسو راشه خبرو کې زه مکمل دا خبره پوره کوم ما یو خبره د وخت سره شکور صاحب او جلال صاحب چې کته چرته سیاسي ګوند کې نه یا ته یو سټرکچرډ سیاسي دریس کې چا سره نه او تاسو سره ټوپې موپې د سره نه ویو غړې ګوتمې د سره نه وی دا ګوند نو ته د پښتونخوا خبره نشې کولای لکه دا یو مفکوره خور شوی دا چې پښتونخوا به اوس مونږه سیاسي یا انقلابي ګوندونو پسې مکمل دغه کو ورچپو کو چې بس دا د دې دا نور لسونو کو چې دی دا خو غب شپ دی دا مفکوره مکمل غلطه ذکر ده چې عمده مفکوره په تاریخ کې په سیاسي نړۍ کې فاشستانو او فندامنټالیست خلکو راغشته ده او استعمال کړي ده مثال تاسو له بهترین مثال درکو د بچا خان ګل شو خدای خدمتګار یو خدای پاک ته خبرو